تا باید سړی وزلی وای او ما درته ویلي وای نه نو د وزلو حق خو دې نه و ورباندې ولې دې دا کار کړی تا به ورته وي چې وروره دا ما تا لپاره نه ده کړی ما د خپل د نسل ثابتولو لپاره سړیان تر منتر کړ ته وایې دا زه په جنګ واچوي زه ولې په جنګ اچولی ایا زه خفه یم سړي مور مې درته بوکه کړله ورک مې که او پرېږدم یم نه او اختار مې ټول هغه ته ورکړی چې څوک هوست او کو هوست او دا سړی په سپیکر کې و ټولو ته مور یادوم او هره ورځ یې ورته یادوم ولې سړي خو په ځان اغېزه وکړه نوري ورباندې اغېزه وکړه نوري د کور وداني چې سړی وچ دیوال ته ودرو ته ما ته وایې ته وچ دیوال ته ودرولې دومره ته بیا کلې دیوال ته هغه ودرو که زه دا وایي ما نه دي ویلي زه ورته چې ویلي دي نوري راوخوت وایي اشهد شاهدي وایم چې دا خبره دې کړې هغه زیاتي لاره ترې غلطه سوله چې اوس چی ورته وایي ملا وایي کړې مې ده خو زه دلیل لرم دی ده که زه پېژندلی اول به ما پسې خبر نه کوله او بیا که کوله دی دومره نرم غږیږي زه دلیل لرم خبر نه ده چې تا دلایل د ما دلیلونو ته تیزونه چې ډز بز کوي ما خو د خپلو دلایلو یو 2% درسې راخوشي کړي تاسو سره په شمار خبرې دي تاسو په شمار خبرې لرئ ورته او ما سره د خبرو معدنونه دي معدنونه 100 رقمه معدنونه دي خبرو را سره دي چې په کوم انداز کې کوم وخت کې کومه خبر وکړه کهکشانو تم چې زه وخېږم ما خبرې نه خلاصېږي نوې خبرې تاسو خو هماغه د چا خبره 15 خبرې ضبط کړي په قیل و قال باندې هماغه خبره سرچپه کوي له یو اړخه یې وایي له بل اړخه یې وایي اخر خلک در باندې پوه شي دا خو ټولو اړخونو باندې موږ هره ورځ اورو تاسو مینځه ما پنګ منګ یادوم وخت مې پیدا کړ چې سړی څومره قسمونه د خوړل او هره ورځ یې ویلې چې زه په کابل کې یم ځکه ځان نه سم ښکاره کوئ سړی د خوست ده په عمان کې اوسېږي مور یې بېله پېژنم پلار یې بېل پېژنم کورنۍ ډېر بېله پېژنم ما هغه ورځ ورته ونه ویلې ته من دلته راغلی د دې په خاطر د خلکو ته چې وروره زه په کابل کې افغانستان کې اوسېږم ما ته خو مشکل ده ما ورته ویل که ته په افغانستان کې وې زه $1,00,000 در کوم که باندې وې ته 1000 راکړه زه د کوني سړي قبر پېژنم زه د مردګاو قبر پېژنم څوک مردګاو ده څوک نه ده ټولې غلط کړي یې کانګ ده کانګ ده اول خو د تاسو نه د یو سرل دی چې زه د دې سپېڅو کې نه پرېږدم تاسو که یو څوک معلوموئ د چا شخصیت معلوموئ د چا علمیت معلوموئ د چا پوهه معلوموئ د چا تجربه معلوموئ د چا نسل معلوموئ ما سره یو وارې کېنوئ دی دې ما ته دا ووایي چې دی په څه شي پوهېږي بې له دې نه چې دی په خبرو باندې په القابو باندې خبرې کوي همدغه یو شی به ورته ووایم چې دغه ته ماته ووایې چې په کوم سبجکټ کې ته پوهېږې سرل دې ټولو شیانو باندې همغه سبجکټ کې در سره وارې خبرې کوم چې تا دا علمیت هم دې خلکو ته معلوم کړم چې ته څومره دې ښه زوی بیا کل شی په غولو نه یې خبر مګر همدا دې زده دي چې دغه عادي خبره راواخلې ډېر زیات پوښونه ور واغوندې او مهمه یې کړي او دغه خلک چې دي دا ټول یې متاثره کړي دی د خبرې دي زه په عین وقت او زمان من قبل الحواد على اليمين او على القبل الماضي المضارع په وخت د ماضي کې کله به چې موږ او تاسو على الحال من الحال او ترانزیت د کاتاستروپیا په ډیبټ او کریډټ د ټرانس بیلانس د ټرایل بیلانس په دې کې تاسو غولن بم ټول ورته ناست وي دا څنګه ښه غږیږي څه معنا ورته وایي چې چیرته یې کار کړی څوک دې پیژني یې څوک مه کوئ دا کار 14 لغاتونه درته زده کوم
یو چاته ورکوم ټول عمر به پښتونه غلامې چې نرم درته وغږیږي، نرم درته وغږیږي، ګرم درته وغږیږي، مؤدب درته وغږیږي، په قیل و قال درته وغږیږي، د څو دانې عالمانو نومونه درته واخلي، د څو کتابونو نومونه درته واخلي او 200 لغاتونه درته زده کړي د عربي، انګلیسي او فارسي. بس تاسو تر متاثره یې چې هو دا څومره بېخیار سړی ده. وایم که د چا ملګری دومره ورته ووایه چې زه نوم هم مه راښکاره کوه، هغه مې پیدا که، پلار دې مه راته معرفي کوه پیدا مې که، جای دې مه راته معرفي کوه، ته دغه راته معرفي که، دا خو به ډېر زیات پټ راز نه سي. تا چې زده دي په کوم سبجیکټ کې ته برلاس لرې راسه چې په همغه سبجیکټ کې زه تا سره 5 خبرې وکړم. سبجیکټ هم د تا په انتخاب، ته یې څوک. مګر مې دې ته خوشحاله چې ودرې پنګ چې ده د طالب مخالفت وکړه او د جمهوریت طرفداري یې وکړه. و خلکو د ما دغه خبر واورئ چې نامعلومه سړي د تا طرفداري کوله، تر وډارسه ورته وروره طرفداري مې مه کوه خو ځان را معرفي کړه. ځکه دغه نامعلومه انسانان دا داسې دي لکه اکاونټونه، هر انسان یو اکاونټ ده. نامعلوم اکاونټ راجګیږي د دې په خاطر چې د خپل فالوور زیات کړي، خپل شهرت پیدا کړي، خپل برانډ ته کار وکړي. هغه راجګیږي د تا خلکو نه دي پوهي د تا د توصیف نه استفادې باندې چې د خپل برانډ در باندې کامیاب کړي. ترک چې کله هغه ځای ته ورسېد هغه خپل شکل ته تغییر ورکړي، افغان فنګ نه افغان مردګاو. ترک چې بدل یې که په هغه وخت کې مثال 15 لکه فالوورز هم پیدا کړي، خو بد هم کړي، بیا دی نو یو بل کلاس لري چې هغې ته ورځي، دې کلاس ته واوړي ترک هغه کلاس ته لاړ شي، نوم په ځان باندې کېږدي چې شهباز چودري په ځان باندې نوم کېږدي، 15 لکه فالوورز هم لري او ټول بیا دا فالوورز خلک ګوري فیضان هم فالوور ده، نوري هم فالوورز ده، پلانکی هم. هغوی خو نه دي خبر چې دوی په هغه وخت کې دا فالو کړی چې د نوم افغان و، نن چودري ته اوښتی. بیا به چاته ته زنګونه وایي چې وسړی دا پخوا افغان و اوس چودري پنجابی او په پنجابي ژبه باندې به دی ډېر حاکم هم وي. نور بال ته غږېږي कौन है कि 55 में के चौन है पठान के आर्मी आदमी थे हैं देर बंचौत के लिए कि मेरे चुमारे के तेरे के 55 के आगे का आगे के मित्र चाण हैं تو چې د خرزو د خواغه سړی نه و چې بل اوس پښتون دا د خرزو خو مطلق پنجابی راووت. بیا او ډېر مو دا خبرې کوي دا خو مطلق پنجابی څه وایي، دا خو مطلق د سپي زوی څه نه چې ښه مطلق د سپي زوی چې بیا تاسو پېژنئ. لا ولې نه پېژنئ چې اول به تاسو بمبکي بیا وپېژنئ، بې له بمبه کولو نه تا پښتون بل سړی ونه پېژنه. اول به ځان په بمبکۍ وسړی یو ورځ خو داسې هم سړی وپېژنه چې بې بمبه کولو دې وپېژني. مخکې له ښه زه یو فورمول در کوم دا مایک هم خلاص و. فورمول څه شی ده؟ له هر نرم ویښیار نه وډار شه. نه 3 شرطونه. هر انسان چې ډېر نرم و، ډېر ویښیار، په قیل و قال غږېده او مجهول و، مجهول الهویته، سافت مجازه، نرم مجازه، ویښیار مجازه انسان نه به لرې ګرځي. هم د وزني، هم د سنبکۍ، هم د کندې تاچۍ، هم په خبرېږي نه لکه د ډیران اور. هر چیرته چې و دغه پرېږدئ. هر انسان چې نرم و، بیا در تکراروم ویلې کوي تباسئ. زر کوئ قلم کتابچې مو راواخلئ، تباسئ. تاسو چې د ماشومانو غوندې الف زر ا، الف زر ای، الف او ا ای او غوندې ونه وایم، په قرآن کې زده کوي. هر انسان چې مجهول و، ډېر خوږ او نرم و او ډېر ویښیار او په قیل و قال برابر و، له دې انسانانو سره به نه خیښي کوئ، نه به ورسره انډیوالي کوئ، نه به ورنږدې کېږئ، نه به ورباندې ټرست کوئ. دا خلک چې دا له غمه ډک دي. اول به ورته وایي چې دا دواړو شیانو کې دا دوه در سره منو، دا هویت دې موږ ته راڅرګند کړه. دی به دا هویت درنه په زرو بهانو باندې، چون دا خو ویښیار چالاکه ده، په زر بهانو به تا قانع کوي
چې ته به ځان سره فکر کوې چې زه ډېره بخښنه غواړم چې له تا نه مې دا پوښتنه وکړه چې دا نوم دې راته وښیه، ته به بخښنه ترې غواړې. دغه لاندې واحد نه ده، ده کې دا دوه خصوصیات سته. یو دا د مجهولي خصوصیات ده ورکې، یو د هوښیارتیا. خو دغه درېیم خصوصیات یې پوره نه ده. نرم نه ده، جنګونه کوي، هر چا بلا کړی بیچاره، هر چا سره یې جنګ په چټونو میسیجونو کې له هر چا سره نښتی. نو دغه شی چې ده لږ 50% بیا ما پیدا کړ، بیا ما پیدا کړ، خبرې مې هم ورسره وکړې، پیدا مې هم کړ. دا د مخامخ ده. مال چې ما ته ځان ونښی تر ډېر وخته پورې خو مې یو رقم ته هیله غوندې وورته مال زه خو کیدای سي هغه بل مخلوق وي، د دې له وجې نه به یې نوم په ځان دې سړي ایښی، کیدای سي هغه یو څو میاشتې خو په دغې هم غلط کړلو. ما ویلې ډېره حیاناکه خو ده وله پوهېږئ خو مال بیا دې هم کور ودانې چې دومره، خو بیا په پوه شوم. بیا ما ورته وویل مال ما شک در باندې کړی و چې د هغه بکتاشه به د بکتاشي هغه ورجن چې د مژګان مال مژګان به یې بیا مې چیټ ورسره وکړ ډېر د مژګان په د چا خبره په ادرس باندې چې خبرې مې ورته کتې دې چیټ کې ډېر هوښیار و، هوښیار و البته. نو ما ورته ولیکل مال زه دا څو ورځې کېږي تا سره چیټ کوم، اول خو دې په دې باندې زه باید ځان پوه کړم چې دا جنډر دې معلوم کړم. نو جنډر مې معلوم کړ، یو شی مال راته معلوم څه وایي څه شی یم؟ مال نارینه یې خدای دې تباه کړه. وایي ولې؟ مال ښځې دومره هوښیارې نه وي، البته ښځو ته په ډېر احترام. ما سره خو بیا دلته زیات کوېشنیر دي، زه خو بیا د هر رقم کوېشنیر نه استفاده کوم. مال ښځې دومره هوښیارې نه دي، دا ته څومره هوښیار چې یې سړی اوس دا دویم سټپ ته رامعرفي کړه. مې هماغه سړی راووت. معنا دا کنې دا هم ما هغه کړی و، دا ما ډېر ټارګېټ کړی و، ډېر زیات مې هارډ ټایم ورکاوه هر وخت کې. اخر یې راته ولیکل چې عذر درته کوم، خبرې نه کوم، تخریب نه کوم، وچ نرک تکړه پښتون یم، خبره مې سر خلاصېږي، د خبرو جرأت نه لرم، دلته راځم د تا مینهوال یم، خبرې دې اورم خوند راکوي، الله تعالی دې په عبادت کې درته حساب کړي، ضرر نه در رسوم که ګټه مې نه وي در رسولي، او یوازې تا خبرو ته راناست یم دغه ځای کې. که د لورۍ نه کېږي انسانان دي د سرو زرو زکات ورکوي، د حسن زکات ورکول کېږي، د عقل زکات هم ورکول کېږي، دا د عقل زکات نه موږ مه بې برخې کوه، کار دې دغه ځینې زکاتونه یې موږ ته هم راکوه. دا خبرې ډېرې هوښیارې خوندې وکړلې، منځه یو پاو زکات د عقل به ورکړم. نو هغه د زکات لپاره دلته بیچاره ناست، سره له دې چې خپله به هم زکات ورکوي د عقل، خو دلته ناسته. نو ما بیا پرېښودم مالځه کښېنه. هماغه تر اوسه پورې تاسو ګورئ چې زه کوم روم کې یم دا به ناست دي، او کوم روم کې چې زه نه یم زه یم او دا نه یي، بیا وایي چې اخ چا به ریکارډ کړی که نه. او بله خبر دا ده دې سړي کې خو بل کمال دا ما پیدا کړ 400-500 سپیسونه یوازې او یوازې تاسو نه د ما سپیسونه یې ریکارډ کړي، 400 نه تر 500 هغه یې بیا ځان سره ارشیف کړي دي، هغه یې ساتلي دي. یو نیم دا یو څو دانې یو 20-30 دانې چاته ورکړي په 4-5 ورځو کې په لکونو حتی په میلیونو ته رسېدلي دي، خلکو کتلي. هغه د ما د ټویټر پخوانۍ خبرې دي او ده چاته ورکړي او هغوی خپرې کړي دي. صدقه جاریه ده. هغه کس چې د ځان په مشهور که څوک یو 2-3 کسان دي کور دې ودانې لږې جوړ را جوړم کي، ما له طرفه هېڅ ستونزه نسته. ما هدف دا ده چې خلک یې واوري، پټې خبرې مې نه دي کړي، مه کوه چې خلک یې واوري. واحد د کور ودانې چې ده ریکارډ کړي، د دې کور په دې ودانې چې ده م ریکارډ کړي، نورو خلکو مې کنځاوې ریکارډ کړي، ده مې ښې خبرې ریکارډ کړي. خو ښه سړی ده نو، کنځا بل ریکارډ کړي، ښې ده ریکارډ کړي. هغه راپسې کنځا خپروي، دی راپسې ښې خبرې خپروي. صحیح ده. مګر دلته زه په زه اوس هم څارم، ما نه ده څار لاندې پرېښی. دا ملا ګرنیټ بمداره که ملا ګرنیټ کېده ما روډ کې ځان راوښی چې ځان دې راونه ښوده، بې انتر بنتر کولو دې نه پرېږدم،
بیچاره کور ته راغی له ټکساس نه طیاره را سپیشل کړې وه 3-4 شپې بیچاره را سره وکړي و چې سم مې وپېژني دلته مجهول الهویته کسان نه دي ګوره دا نور اکبر ناسته له کوم هوایي و که له کوم ملک نه ونه پېږم راغی کور یې ودان سره له دې چې د ما خواته راغلی و باید ما ورته مېلمستیا کړې وای ورته مې ویلې خو دې ونه منله په ورجینیا کې را باندې خپله ده مېلمستیا راته وکړه په یو رستورانت کې وخت یې وم ورغلم ورسره کېناستم نو کور دې وداني همداسې نور جلال او نصرت دا دلته چې ناسته او لاندې نیاز او فهیم او زبي او دا څومره خلک دي دا ټول زه پېژنم دا ټول زه پېژنم دلته ډېر کم خلک دي چې زه یې ونه پېژنم ما خو انشاءالله ټول پېژني آلموست نو یو فنګ و چې نه هر چاته به مې ویل دا پېژنې نه دا پېژنې نه دا پېژنې نو چېشته مو دنیا مېړه راته کېنولی پاس او داسې کوی که د رهبر یا د فیضان به دا رقم بدي چې بس 2 ساعته به اخلاصه بس یې اصلا چې په دې سپېڅو کې زه چاته په غوسه یم زه نه یم چاته په غوسه ځکه د ما د 2 منټو غوسه یو خلاص شي زه بې شخصیته بې هویته انسان ته 100 کالم کې نه ساتم او د دغې کینې له الله تعالی نه اجر غواړم خدای دې په عبادت کې راته حساب کړي او قسم درته خورم چې ګوره چې په دې به ما خدای پاک ګنهګار کړي چې زه په خپل شخصي دا ما پسې څه ویلي په دې باندې زه نه یم ورته په غوسه په غوسه یم خو دومره اوږده غوسه مې نسته دې سړي نه دې ما کرکه سوې ده I swear on my God چې د یو افغان او پښتون په توګه د افغانستان په خاطر مې کرکه کېږي ځکه هم نرم ده او هم ویښیار ده او هم مجهول ده او دا رقم ما د جانان اکا سره ډېر جنګونه وکړه هغې مېرمن وایي ته مې ولې تر کوره پورې هغه کوې خو دغه شی یم که نه خو دغه زر زر یې ځان راته هغه کړم ته هم د جانان هم زه ډارېږم ما ګوره یو وخت کې ویلې مل د جانان نه زه ډارېږم چا به اورېدلي مل دا سړی هم داسې مجهول ده چې نه دا یو عکس تغیروي نه دا نوم تغیروي نه هېڅ چاته ځان معرفي کوي هېڅ چاته دا خطرناک ده تر اوسه ما ولاکه پېژندلی دومره په پوه سوی یم او شخصي مې لا نه ده پېژندلی پوهېږئ څه وایم په هر حال خوږیاڼی مهرباني